شعرونه دې پکې راوایي چې پردیسي وي جانانه ګرانې کیسې پردیسي وي جانانه ګرانې کیسې تاله په خولې هسې اسانې ښکاري ډېر ښه راشه خوشې ورانې ښکاري وایي زما او ستا مینه کې څه پاتې شو زما او ستا مینه کې څه پاتې شو ټول ارمانونه مې په زړه پاتې شو د کومو خلکو به چې ما ساتلې د کومو خلکو به چې ما ساتلې هغه پخوا کې در سره پاتې شو ټول ارمانونه مې په زړه پاتې شو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو ټول ته هرکلی وایم زموږ په نوي پروګرام کې لیکې هیلې اخترامات مې ومنئ محمد اویس د خپلې اداري پاڼې جټا واین سره تمه لرم چې د صحت په جمع به یو خوشحاله به وئ نن موږ بیا موجود یو د نسیم بابا خوا ته چې هغه نه به انشاء ښایسته شعري اورو نسیم بابا ته خپل پروګرام کې هرکلی هم وایو نسیم بابا ته موږ وایو چې لږ زموږ څومره مسافر وروڼه چې کوم دي هغو دپاره سپیشل غونې غزل ډلۍ کړي نو ډېره به ښایي ډېره مهرباني ډېره مننه د مسافرو په باره کې به یو غزل ډلۍ کړو دا زموږ یو ملګری د سپیشل د هغه فرمایش ته اذان خان نو دا یو غزل زه سپیشل ډلۍ کوم اذان ته انشاءالله خوښه به وي امید لرم چې ستاسو به خوښه شي غزل ضرور وایي چې بغیر له تا شپې ورځې ګرانې ښکاري بغیر له تا شپې ورځې ګرانې ښکاري کلي ته راشه کوڅې ورانې ښکاري ډېر ښه شعرونه دې پکې راوایي چې پردیسي وي جانانه ګرانې کیسې پردیسي وي جانانه ګرانې کیسې تاله په خولې هسې اسانې ښکاري کلي ته راشه کوڅې ورانې ښکاري یی کډې په سر په مازدیګر روانې کډې په سر په مازدیګر جړېږي او کډې د ما لاره روانې ښکاري کلي ته راشه کوڅې ورانې ښکاري ډېر ښه خاروره یو بل غزل دی وایي زما او ستا مینه کې څه پاتې شو زما او ستا مینه کې څه پاتې شو ټول ارمانونه مې په زړه پاتې شو د کومو خلکو به چې ما ساتلې د کومو خلکو به چې ما ساتلې هغه پخوا کې در سره پاتې شو ټول ارمانونه مې په زړه پاتې شو چې خوشحالۍ دې په رقیب پیرزو شوې ما له د غم نه سوا څه پاتې شو ټول ارمانونه مې په زړه پاتې شو زما د حال پوښتنه ما نه وکړه زما د حال پوښتنه ما نه وکړه بس اسویلي سړه پاتې شو ټول ارمانونه مې په زړه پاتې شو زه کلی پرېږده په صحرا اوسېږه زه کلی پرېږده په صحرا اوسېږه نسیمه دې کلي کې څه پاتې شو ټول ارمانونه مې په زړه پاتې شو ډېره مننه نسیم بابا چې تاسو موږ دومره ښایسته شعري وړاندې کوو موږ نه چې مثلا زموږ څومره مسافر مینوال دي او زموږ ملګري دي هغو ته به انشاء ډېره زیاته پسند شوي وي او که تاسو دا ویډیو پسند شوي نو تاسو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او پیج لایک کړئ د بلې ویډیو انتظار کوئ انشاء تاسو به ډېره زر بله ویډیو د نسیم بابا او زموږ په چینل باندې تاسو ملګري انشاءالله بیا به بېلوي اول ویډیو کې د خدای په امان